د دې اوبو بندوبست ګوره موږ ته الله کوي. تاسې په دې پوهېږئ؟ موږ خو وایو چې دا نو څه ده خو برمه به راولې وبې روپۍ خو دې ډېرې دي 300 ګزو ته سې رسوي ضرور بیا که فشاري نه سوه دغه یې په ماشین خو ځینې راخیږي. لیکن بندوبست الله کوي. تاسې ګورئ د دې اوبو په رابطه داسې مسائل دي چې زموږ بلکل له توانه وتلي دي. یو له هغو باران دی. باران یې څوک نه سای کولی، نه امریکایان کولی سای، نه چینایان کولی سای، نه برطانیه والا کولی سای، نه جرمنیان کولی سای، نه ولیان کولی سای، نه بزرگان کولی سای، نه پیریان کولی سای. دا یوازې د الله طاقت. په دا خالی فضا کې وریت جوړوي، بیا دا وریت چې هلته نږدې ورسي یو ګرز ده، په دې ګرز کې اوبه پیدا کړي. دا اوبه بیا راتوسي، کله کله باران وسي پر غرو باندې وسي، دا غرونه اکثره د ایسګنه مځکې دا اوبه جذبوي لاندې ځي. کله کله خو بیخي واوره شي پر دا غره کوټه شي، سوکا دا واوره راویلیږي په دا غره کې دننه ځي، په دا سږو کې په دا مځکه کې راځي ستا په برمه کې راووځي، یا په دا راده کې راوځي، یا په کاریزو کې راوځي، یا په چینو کې راوځي، یا په مندو کې راوځي. الله جل جلاله داسې ذات ده. زما او ستا دپاره یې څونه عظیمې ټانکۍ جوړې کړي دي. کال 12 میاشتې اوبه راته ساتي، په تدریج سوکا یې راکوي. راځي په مځکه کې دننه خیرنېږي نه، و د غی سربیره چې راتلای نو خو پچې و دوړې و خرابېدې سره دننه راځي چې چیرې د چینې خولې ته ورسي داسې روڼې اوبه راوځي تکې سپینې. ګوره دا کار الله کوي. دا اوس د هېچا په وس نه ده پوره. د یوسف علیه السلام په وخت کې 7 کاله وچکالي راغله، هغه پیغمبر هم و باچا هم نه سای ورولی باران. دونه تدبیر یې وکړئ چې په آبادو کلو یې غلا وساتله، بیا بیا نو هلته څه خلکو ته ورکوله، باران یې نه سای ورولی. یوسف علیه السلام پیغمبر هم و باچا هم بسته سرت د په شان کې نازل دی، لیکن باران یې نه سای ورولی. دغه باران چې وریي بیا له هغه ته کار اخلي. دا کار الله کوي. نو ځکه ابراهیم علیه السلام وویل چې کله تږی سم الله مې اوبه یي، ولې هغه هلک چې اوبه درته راواخست چې اوبه نه وای الله باران نه وای کړی، یو کال یې په غره کې نه وای راته ساتلې، د واورې ذخیره یې نه وای جوړ کړي، نو هلک بیا اوبه له کومه کولې. داسې د ډوډۍ بندوبست هم الله کوي. داسې ته له کوره غنم په شا کې ښه دې پاک کړي مې په یو دښت کې وشیندي، بیا نو په غویو د لم زړه نه سړېږي، دالو ټیرو والا ټکټر ورولې، یار یې دوړې کې تېر کې، بیا یې دوړې کې تېر کې. یو وایي زما داسې دی ما دي په پنچپال مې کرلي دي، نو خو ډېر تر مځکه لاندې سوي دي. چې څه کمزوری هغه یې په نوپال کړي، چې هغه زورور هغه یې په پنچپال چې ډېر لاندې شي. هغه غنم ورک سو، بس ته رالې بالا کور کښېنستې، نور ستا دا واک نسته چې تا هغه خپل غنم راټول کړي، او غنم چې د دلته کور مات کوي د دانې په مابین کې ورو داسې دغه وړه بیا په شنه بوټي بدلوي، بیا تا هغه درون ټکټر پر ګرځولی ده، بیا تر دې خاوره سر راباسي. دا کار الله کوي. دا هېڅوک نشي کولی، نه امریکایان کولی سای، نه بل کافر کولی، نه ساینس والا کولی سای، نه ډاکټران کولی سای، نه ولیان کولی سای، نه نبیان. دا کار یوازې الله کوي. بیا نو ته پسې ورته ګوره، نورې نو ته یې مطالعه کوي چې دا شین بوټی بیا ټکۍ سئ، بیا پورته سئ، بیا یې نارونه وکړو، بیا دانې کې پیدا شوي، بیا نو تا کور ته راوړي، اوس نو ډوډۍ درته خورې. نو ځکه ابراهیم علیه السلام زما رب هغه څوک ده چې ما ته ډوډۍ راکوي، ولې ډوډۍ خو سړي میلمه کړې، نو سړی خو معجزه و، سړي هم له هغه ځایه راوړې ده چې بندوبست یې الله کړی. د اورېدو چې پر زړه ډېر لرو ارمانه، رااورېږه بارانه، رااورېږه بارانه، د خدای رحمت یې هم نعمت یې قدردانه، رااورېږه بارانه، رااورېږه بارانه.